تازه خبره د امریکا تر ټولو لوی اډه بګرام افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. ملي دفاع وزارت د بګرام اډې په اړه تازه څه ویلي دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. تمه ده چې ډېر ژر به له هېواده د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه او وروستۍ امریکایي سرتیري هم له افغانستان نه ووځي او د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه به بشپړه شي. اوس تازه د افغانستان دفاع وزارت سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اډې بګرام څخه د دې هېواد سرتیري وتلي او دا یې ځای افغان ځواکونو ته سپارلی دی. د افغانستان په کچه د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی اډه بګرام چې وخت نا وخت به پکې زرګونه امریکایي سرتیري هم اوسېدل نن خالی شوه او دوی ټوله له دې اډې څخه ووتل. د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې دوی به د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي چې ورسره هم مهاله د ناټو غړو هیوادونو هم په دې نیټه باندې د خپلو سرتیرو د وتلو خوښه وکړه. تر اوسه له ترکیې، برطانیې او امریکا وروسته به د ډیرو محدودو هیوادونو سرتیري لا هم افغانستان کې پاتې وي او نور ټول به په دې توانېدلي چې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. 2 ورځې وړاندې د افغانستان څخه د المان ټول سرتیري ووتل او دې هیواد اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل 100 کلن ماموریت ختم کړ. د المان په تاریخ کې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته افغانستان ته راتګ المان لپاره تر ټولو خونړی غټ ماموریت و. دوی پوره 100 کاله په افغانستان کې تیر کړل او نن یې ټول سرتیري ووتل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.